بشیر وطندوست یم. د نن ورځې لپاره مې د انګلیسي ژبې ډېرې مهمې جملې راخیستې دي چې د دې په زده کولو سره به تاسې وکولی شئ چې په 2 میاشتو کې دننه انګلیسي زده کړئ، په انګلیسي باندې خبرې وکولی شئ. keep an eye on the bag. keep an eye on the bag. په د سکول ته ګورې د سکول باندې پام کوه. she looks very lovely. she looks very lovely. دا ډېره ښایسته معلومېږي، دا ډېره مینهناکه معلومېږي. there is no meat left in the fridge. there is no meat left in the fridge. په فریج کې یا په یخچال کې غوښې نشته، د غوښې خلاصې شوي دي. put this sentence into English. put this sentence into English. دا جمله په انګلیسي باندې واړوه یا تبدیله کړه. are you new here? are you new here? آیا ته دلته نوی راغلی یا تازه راغلی نه بله ده. tomorrow is my day off. tomorrow is my day off. سبا ته زه رخصت یم، یعنی کار نه لرم، بیکاره یم. I can read Arabic easily. زه عربي خط ډېر په اسانۍ سره ویلی سم. my headache has gone. my headache has gone. زما د سر درد وشکې دی یا نور مې پر سر باندې درد نه دی جوړ شو. we thought that you were married. موږ دا فکر کوو چې ته واده کړی دی یا واده سوی یې. he advised her to stop drinking. د دې ته نصیحت وکړي یا ویې ویله چې نور نشه یا شراب مه څښه. I'll call again later. زه به وروسته زنګ ورته ووهم. do you smoke? do you smoke? ته سګریټ څکوې یا سګریټ وهې. he entered my room without my permission. he entered my room without my permission. دی زما خونې ته یا اتاق ته بغیر زما اجازه راځي، زما د بې اجازې څخه بغیر داخل سلو. the pain was terrible. the pain was terrible. دا درد ډېر سخت و، شدید و، ډېر په تکلیف یا په عذاب کړم. I hope you are having fun. زه هیله یا امید لرم چې ساعت تیر سو یا د ساعت تیر دی، خفه سوی نه چې موږ تاسې وایو دقت ونه کړې. she wear a lot of makeup. she wear a lot of makeup. دا بیخي ډېر زیات سینګار کوي یا پودر کریم و لبشیرین دا میک اپ استعمالوي. please come to my room. هیله کوم زما اتاق ته راسه. he carried a bag full of apples. د ده سره د سیبانو یو ډک بکس یا صندوق خلطه ورسره وه، دا یې د ځان سره چې کوي وړلی یا یو وړله. دوستانو خدای دې وي چې په ویډیو باندې پوه سوي یاست. په کوم ځای کې که نه یاست پوه سوي کمنټ راته راکړئ او زما چینل سره سبسکرایب کړئ، د نورو دوستانو یا انډیوالانو سره شریک کړئ. انګلیسي په پښتو ژبه باندې ستاسې په کور کې ستاسې سره د بشیر وطندوست له طریقه. د خدای په امان.